کندهار ښاروالي د خپلو پراخو انکشافي کارونو په لړۍ کې دا ځل د ښار په اومه ناحیه څلورم ګذر کې د درو کوڅو د کانکریټ کولو چارې راپیل کړي دي. دغه کوڅې چې تقریبا 728 متره اوږدوالی او 6 متره بردوالی لري د 3 میاشتو په موده کې به رغنیزې چارې بشپړې سي. په دې کې تقریبا د ورځې 80 کس دغه بېوزله خلک په کار اخته کېږي. هغو ته دوی 4.5 افغانۍ هم ورکوي. 728 متره اوږدوالی لري او 6 متره هم بردوالی لري. 5.5 میلیون افغانۍ مصرف باندې راځي. دا قسمت اول کې دا کندنکاري کوو تقریبا 40 سانتۍ دا ساحه موږ ټوله شکوو. بعد د دې نه موږ یو بل مواد لرو چې هغې ته بیس کورس وایي. هغه مواد موږ اچوو. د یادونې وړ ده چې پر دغه مهمه پروژه باندې تقریبا 15 میلیونه افغانۍ لګښت راځي او 80 کسانو ته پکښې د کار کولو زمینه برابره سوې ده چې 10 کسان په مسلکي ډول او 80 کسان په غیر مسلکي ډول کار کوي. اوس موږ درملنه کړو شپه ورځ مو یو کړي. ډېر خوشحاله یم. مخکې بېکاره وم اوس فلحاله چې دغه کار شروع سوی دی په دغه کار باندې اخته یو وسو. د کار څخه هم ډېر خوشحاله د ښاروالۍ والا څخه هم ډېر خوشحاله چې داسې یو زمینه برابره کړه موږ او دغه کارکوونکو ته ډېره مننه د دغه کوڅو د کانکریټ کولو ټولې چارې به د 3 میاشتو په موده کې بشپړې سي. ډېر خوشحاله یو بلانه خوشحالي نه ورته جوړېږي. دغومره خوشحاله وي هم انشاءالله وساتو ستاسو په همکارۍ او ستاسو همکارۍ څخه هم ډېر خوشحاله وي چې دغه هلته د لمر کوڅې راورسېږي چې پخې سي. خو ډېر خوشحاله وي. خلک هم په کار ولوېدله. یو ګوله ډوډۍ به پیدا کړي. غریبان دي او استاد دغه هم به کوڅې پخې سي. موږ له هغه څخه سترګې راویستلې دي. موږ له